الرحمن الرحیم د ام اس ایکسل پروګرام ته ښه راغلاست. په دې درس کې موږ تاسو په هوم ټیب کې سیل ګروپس کې انزرټ ویل چې څنګه موږ تاسو سیل رو او شیټ دا رقم کالم انزرټ کولی شو. دا رقم په سیل ګروپ کې شی څنګه مثال سیل دا رو دا شیټ دا مثال کالم دا شی موږ څنګه ډیلیټ کولی شو. او په فارمیټ کې دا رقم څنګه موږ تاسو رو هایډ دا شان څنګه جوړو او همدا رقم ته مثال څنګه شیټ رینیم کوو ټیب کلر کوو څنګه شیټ موف کوو یا کاپی کوو پروټیکټ کوو څنګه دا شان ټول ویلې. نن بالا خیر سره ایډیټینګ گروپ وي چې ایډیټینګ گروپ کې آټو سم دا فل دا کلیر دا سورټ ان فلټر دا او فاین ان سلیکټ دا موږ څنګه کوو. نو راځم خپل درس سٹارټ کوم. اول لازم آټو سم چې دا به تاسو ورسره هم به وایو اصل کې دلته په فارمیټ مینو کې ټیب کې دا دلته فنکشن دي. دلته نو شارټکټ باندې ورکړی چې تاسو کولای شئ څه هم استفاده وکړئ په لنډې طریقې سره. دا مستوخ استعمالو ها وخت دا موږ استعمالو کله چې موږ نه غواړو چې فارموله ولیکو ځینې کې تیار ریډیمیډ فارمولې دي. لکه څنګه مثلا دغه چې کوم دا ټول زه ډیلیټ کوم دا ټوټل مثلا ټوټل موږ سره نشته کنه سم کوم ګور آټو سم تیزه هغه کله کې هم د اتومات هغه آټو سم اخلي. ګوره اوسمه چې مثال دا غي چې د رو مثال ټول سلیکټ کوي او چې دا کالم دلته ودرې کالم ټول سلیکټ کوي. مثال دا ګوره خپل دغه درې هغه ګوره خپل سلیکټ کړه دا څنګه انټر کې ګوره د دې دغه د درې میاشتو جمع ویسه یو لکو دیر سره که دا ډریک ان ډرایو کو داسې مثال هم راځي. او مثال که دا مثال موږ لیست ډیر وي مثلا زه سلیکټ کوم مثال کیبورډ څخه چې هم کنټرول ډي چې وخت ګوره اتومات شي کې د ټولو ټوټل راځي. یو شتم دی کې ډیر فکري که چیرته کومه خانه خالی وي ځکه دا اتومات خپل سلیکټ هغه اخلي کنه سلیکشن کوي. مثلا دغه 20000 دا ډیلیټ کوم و دا موږ درېګه دغه جنوري میاشت دې ټوټه زکاګه سو دې دا ټوټل دی او کاګه کې کلیک ګوره چې خانه خالی پورته خانه خالی په نه اخلي هغه نو مسومه ځای چې دا ګوره واخیس دغه میاشت د کس کو سیل نه کړي خو دې ګوره نور میاشت شي کې نور کسانو هغه جمع نه کړي نو بیا چې خپل به سلیکشن کوي په سلیکشن وکي دا رقم دا ګوره دا به چې انټر کې نو جمع راوځي. او که چې مثال دا به تاسو ډیلیټو ما او چې مثال 20000 هم ولیکو اوس چې سم وخت مو چې نو اتومات ټول کالم چې کې ګوره سره نه هغه الف نه تری په ټول سلیکټ کوي انټر ګوره دې هغه راوته. اوس دې کې بل چې دا میکسیمم ده بل چې اوریج راځي اوریج چې دا مثال دغه اوریج کوي دغه کس په درې میاشت کې مثال اوسط د 200 مسیل کړه هر میاشت ګوره دا ټوټل هم ګوره سلیکټ ګوره مده لپاره چې سلیکشن تم ډیر فکر چې دا اتومات خپل سلیکټ کوي. مثلا ګوره دا ما ټوټل پکانه ما د 3 میاشت پکار دي ګوره دا څنګه انټر کما نو د کس شي سو ګوره اوسط ډول باندې په هر میاشت د 300,330 روپۍ د سیل کړي ده. او دا چې ټول کارمندانو هم مثال معلومه ټول کس کارمندان هم معلومه چې په اوسط ډول باندې د 3 میاشتو کې موږ هر میاشت سم سیل کړي ده. ګوره ټول سیل کې دا رقم ته انټر کوي نو په اوسط ډول باندې مونږه دا خو دیو کس وګورم دوسته په اوسط ډول باندې که ګور نیمه کسان ډېر کم سیل هم کړی زر میاشت 1000 روپۍ سیل کړ 2000 هم کړی ده سو چې 7250 په اوسط ډول مونږ چې هر میاشت مونږ سیل شوی ده. بل دا په آټو سم کې بل چې اکاونټ چې مونږ ته نمبر اکاونټ کوي څنګه نمبر اکاونټ کې دا سره کلیک کې ګوره دا خپل سلیکټ کوم چې ورته دا 100 کسان دي مثال دا ګوره دغه پورې 100 کسان دي دا تعداد دي دا انټر کې 9 کسان دي موږ سره 9 کسانو شي کړه سیل کړه دا خدای شي دا په دې حروف نه راځي نمونه باندې چې د منظره ولا ما ګوره کاونټ ګوره دا کاونټ نمبر ده بعد په خپل فارموله چې به موږ تاسو ورسره وایو اوس انټر کې ګوره 0 خې ځکه چې دا عدد دی الفابet چې کې دا جمع کوي نه چې د مساوي کوم زر ګوره چې اتومات یو څه ګوره ازم دې چې کوم دا کنټرول زد وفما بل دی کې چې میکسیمم مثال کدی یو کس معلومه مثال کې دا قسم مثال دغه 3 میاشتې د کوم میاشتې سیل ډیر کړه دا خو موږ 3 میاشتې لیکلي دا کې مثلا 12 میاشتې د راکاږي چې دا کس 12 میاشتې کې کوم میاشتې د ډیر سیل کړه دا څنګه انټر کې ګوره یو میاشت کې 8000 روپۍ سیل کړه نو 8000 راوستو دا رقم ته مثال زه ورته وایم مینیمم د کوم میاشت کې کم سیل کړی دا کس 12 میاشتې مثلا 12 میاشتې کوم میاشت کې سیل کړی څنګه انټر کې 10000 دا کم شی 10000 دا رقم ټول کسانو هم معلومه شي په دې کسانو کې کوم میاشت ډیر سیل شوی دی کوم کس مثلا غړ فروشه د مونږ په کوم یو دغه ټول کال کې دغه ټول 3 میاشتو کې انټر
دا خو ما ټوټل هم پکې راوسته کنټرول زیډ میکزیمم ګوره دغه درې میاشتې سلیکټ کومه څنګه انټر کړم ګوره 90,000 دغه 90,000 مثال یو ځل ډېر سیل شوی ده بس دا کوم وړوکی هم معلومولی شئ بل په دې کې چې دا مور فنکشن دي مور فنکشن چې مثال کلمه کلیک د نور فنکشن چې دا بیا موږ وروسته تاسو مخکې به درته وویل چې فارموله ټایپ کې دا بیا وایو له خیره سره دا ګوره ایوریج اف د سم دا هایپرلینک د ډېر شیانې دي ډېر فارمولې دي پکې دې څخه هم تاسو دا استعمالولی بیا شئ له خیره سره اوس راځو دې کې بل شی ده فل کې راځم دلته بل دغه څخه یو بل شیټ اخلمه اوس راځم فل ده فل کې شی کوم مثلا د مثال که آرا که ډاټا کې مثال لاس که چېرته دا مثال داسې ونیسمه داسې راښکته کړم داسې هم راځي ګوره بیا چې دا مثال که چېرته دا داسې راکش ګوره دا رقم ته دا یو نوم راوستل غواړي راځي ګوره بیا که چېرته دا ودرېږو دا راکه د هغه خوا ته کش کړو لیفټ خوا ته داسې هم راځي او که چېرته داسې ونیسه پورته خوا ته کش کړو دا خو ټول سلیکټ شو مثلا دا ودرېږي داسې کش کړه پورته خوا ته دا رقم د ګوره هم راځي اوس که زه غواړم چې شی کومه دا فارموله یې استعمالومه څنګه فارموله استعمالوم مثلا دا زه ټول ډیلیټومه که چې دا خو شارټکټ طریقه یې وله که نه موږ خپله په د موس په واسطه دا کوو اوس که چېرته ته غواړې فنکشن استعمال کړې مثلا ولې لس باندې ودرېدمه اوس دې ته شی کوم زه یې ورته ټاکم ورته یم دومره ځي پورې دا یو نوم راوله فیل ته راځم ګوره ډاون ګوره دې ځي پورې راوسته دا رقم دا مثال د نوم داسې سلیکټ کومه زه دې خوا ته هر څومره ځای تاسو سلیکټ کوئ سلیکټ یې کوئ راځم فیل ده فیل کې شی ده ګوره رایټ ده ښي خوا ته یې راوله ګوره خپله دا بیا خپله راولي مثال موس ته کشول ځکه دا فنکشن دي ده ورته هم اپ پورته یې راوله دا رقم ده ګوره دا رقم کا رقم استعمالو تاسو استعمالولی شئ مثلا ورته وایم لیفټ چپ خوا ته یې راوله ګس خوا ته بل په دې کې څه شی ده ګوره کراس ورک شیټ ده څه معنی زه دغه هغه چې ده دغه فارمول دغه حساب هغه فارم دا شیان دا زه غواړم زه بل چېرته کاپي کړم دا ځای سلیکټ کوم مثلا چېرته زه داسې هم کولی شي مثلا دا زه کاپي کړم کله کیبورډ سره کنټرول سی داسې هم وړلی شي مثلا دغه شیټ کې زه دا شی کوم اچومه ګوره دلته راغی خو که چېرته مثلا دغه یو موږ سره همدا یو دانه چې دا موږ اوس یو شیټ کوو داسې وخت دی یو دانه چې وخت ډېر نیسي که نه زه غواړم همدا یو دانه په یو وخت کې مثال شپږو ته لاړ شي مثلا ته اضافه ګوره شیټ 1 شیټ 2 ما هغه اضافه کړل دریو کې شیټ 2 کې او شیټ 3 کې شی نشته دا کې شیټونه ډېري نو دا به څنګه کوئ تاسو راځم ډیټا سلیکټ کوم کوم ځای پورې کوم ډیټا تاسو غواړئ کیبورډ ته چې ونیسئ کنټرول بټن به ونیسئ او په هر شیټ باندې تاسو غواړئ دلته لاړ شي مثال ګوره شیټ 2 شیټ 3 دا رقم شیټونه ډېر یې مثال ډېر مټونه کلیک کړه مثال بیا راځي اوس یې راځم ګوره دا اوس اکټیو شوی ګوره اکټیو شو مخکې خیر فعال وکړه ګوره اکراس ورک شیټ ټول همدغه ډیټا بوتل غواړي سره د لیکلو سره د رنګ د استو ته یم اوکې که اوکې مې که اوس ګوره دلته هم راګوره لیکلو فارمیټ هر څه یې راغلله بیا کنټرول زیډ وهمه چې دا بېرته پاک شي د دواړو څخه بیا راځم ورته وایم بیا ګورم دغه ډیټا ما سلیکټ کړې ده بیا د کیبورډ څخه کنټرول بټن نیسم بیا شیټ 2 شیټ 3 سلیکټ نسو کیبورډ څخه ګوره شیټ 2 شیټ 3 ګوره سپین رنګ باندې بیا اوړي راځم ګوره اکراس ورشیټ دې ځل شی ده کنټینټس کنټینټس فهرست ته وایي نوملړ ته وایي نوملړ څه مثال دغه نومونه یوازې بوځه رنګ د فارمیټ شیانې مه بیایه څنګه اوکې کړمه اوس دلته راسو ګوره شیټ 2 ته راسو شیټ 3 ګوره شی سو بیا زه هغه لیکلې راغلله رنګ فارمیټ هېڅ شی هم ګوره رانغی مثال دا بیا کنټرول زیډ وهمه بل هغې پکې هم وکړو اوس څه شی کوو بیا دغه دومره څومره ایریا چې تاسو بوتلل غواړئ دا بس سلیکټ کړئ کنټرول بټن ونیسئ شیټ 2 شیټ 3 اوس فیل د ګوره اکراس ورشیټ دلته کنټینټس ودغه څه شی دی کې د ګوره فارمیټ وایي دغه رنګ دغه شیانې ما هلته ویسه لیکل میکل مه بیایه څنګه اوکې کړمه ګوره هلته اوس راسه ګوره بیا دغه فارمیټ راغی ګوره مثال دا کولی شئ مثال تاسو خپل هغه انټري شی پکې لیکئ او ولیکئ
دا رقم دا رینیم یې کوي مثلا دا رینیم کوي کوارټر 1 او سیکنډ کوارټر مثال لیکي لیک سیکنډ کوارټر دا رقم تھرډ کوارټر داسې که نه مختلف راپور تاسو جوړوئ دا رینیم کوي مثال تھرډ کوارټر دلته هم دا رقم د تھرډ کوارټر مسؤلیت دا رقم مختلف رنګ ورکوي مثال ټیپ کلر کې د ورسې رنګ ورکوي چې مختلف رنګو معنی تاسو معلوم ګرځ هم تاسو به معلومیږي چې دا کوم رنګ شو لازم ټیپ کلر ته مثلا وته ما دې ته دا رنګ ورکا دې بلې ته وته ما دا رنګ ورکا وګور لري چې هم معلومیږي ګور چې دا کوم دا تاسو شیټونه ګر رنګ بندي سوله ها بیا راځو بل شي دا سیریس معنا مثلا که چیرته زه مثلا یو دار ګودار شارټ کټ طریقه هم ولیکلی شو مثلا یو مې ته ولیکه بیا مې شو ولیکه دوه مې ولیکله داسې سلیکټ کړم او داسې راکش کړم بیا مثلا شی کوم دا طریقه سوه بل طریقه شی مثلا ته یو لیکم ورته وایم تر دغه ځای پورې شی که ماته خپله راوله سیریس کې ګوره کالم کې راولي یا رو کې راولي که رو کې راولي مثلا کلیک کې دې سایډ کې راځي بیا ورته شي هم کالم ټاکلی ده له څو نه سټارټ شي ورته وایم د یو نه سټارټ شي او دا اوکې که ورته هم راځي او که چېرته مثال زه ورته مثال د یو ولیکم زه ورته نه ټاکم دلته درېږم دلته راځم فیل ده د سیریس ته دلته څه شی ده د یو څخه د سټارټ شي په څو دې ودرېږي ورته وایم په دېرشو دې ودرېږي وګوره رو وایس مونږ ګوره ما مخکې ته وي چې رو وایس سلیکټ نه کوي بیا دا رقم ته کېږي کنټرول زیډ وښیم ورته وایم نه د کالم په هغه باندې ما پکار ده سیریس ورته ګوره رو کنه کالم څو باندې دې ودرېږي مثلا 15 یو نه سټارټ شي 15 پورې دې ودرېږي ګوره یو نه سټارټ شو 15 باندې ودرېده دا به لږ زوم هم کو ښه بیا ورته وایم مثال دا خو څو که چېرته داسې هم کولی شي ګوره یو دلته هغه کې مثلا درته ووایه دوه خو مو ته ورته درې یو پرېږده یو ولیکه مثال دوه پرېږده درې که مثال دا که ګوره دا رقم خپله دا شی کېږي ډېرېږي ګوره 15 پورې ګوره یو ګوره دوه پرېښودل درې سو درې څلور پرېښودل 15 سوله دلته هم کولی شئ مثلا دلته لیکم یو دلته درېږم راځم فیل دا فیل کې شی ده سیریس ده سیریس کې راغلم مثلا کالم ګوره مثال درته شی ورته یو سره مثال دوه جمع کوه او دا اضافه کوه تر څو پورې ورته 15 پورې دا هم وکړه اوکې کې ګوره هماغه رقم ګوره درې ګوره په خپله هر اضافه کوي تاسو ته بل په یو فیل کې سیریس کې بل دا خو لینر اوس ګروت ده ګروت شی ده ضربولو ده مثلا څنګه سیر ماته یو کس پوښتنه وکړي چې د 250 مربع څو کېږي او مرکب څو کېږي دا دوه سلیکټ که دا رقم ته راشه فیل ده د شي کې ضربولو ته وایي اوس ګروت شی ده ضربولو ته وایي د شي لیکي 250 ځکه مربع ده که نه مربع مربع دومره کېږي او مرکب یې دومره کېږي دا 250 ضرب څه بیا د دې کې ضرب څه دغه مرکب یې راغی بل په چې کې د فیل کې چې دا سیریس کې بل د ډیټ ده ډیټ څنګه مثلا د لیکم زه ټوډے فارمول ټوډے نن تاریخ څو ده نن نیټه ده د 12 میاشتې 14 تاریخ 2015 کال اوس که چېرته دا د راکش کړو ګوره ما یو هغه راغی اوس زه غواړم دې کې ته چینج راسي څنګه چینج راسي مثلا دا سلیکټ کوم دغسې پورې ته ورته وایم راسي سیریس فیل ته راځم فیل کې د لیکو ګوره ډی یو د ورځو ترمنځ توپیر ماته راوله مثال نن 14 ده 18 که 13 که دا رقم ته راوله ګوره 14 18 19 شل ګوره ته ګوره میاشت او دا هغه چې دا کال دا ګوره دې کې تغییر رانه وسته دا کنټرول زیډ وهم بیا راځم سیریس ته دې ضرورت هم ویک ګوره ویک دی لکه د هغه اکسل دا مثال دا په خپل هغه د اروپا او د امریکا په سطحه جوړ شوی ده دا اول دا 2 ورځې رخصتي که خیال کې افغانستان کې هم په انجوګانو کې 2 ورځې رخصتي ورته هغه رخصتي له منځه وباسه
او ماته دا ورځ راکا د ګوره اوکې کې اوس ګوره 14 15 13 19 شل 21 ګوره لرې کړه 22 ګوره راوستم دا رقم د شي کې 2 ورځې کوي که چېرته په مثال که یو هفته کې لکه موږ یو ورځ بوسخه د افغانستان کې نو یو ورځ کې لپاره بیا کاږو هغه بیا یو فارموله ده تاسو بیا زه بیا وروسته وایم د جا کوم کنټرول زیډ بیا راځم سیریس د دې ورته اوس په منځ کې ماته تغییر راوله دغه نیټه دې صحیح نیټه او کال دې صحیح منځ چې دغه میاشت دې دغه کې تغییر راوله مثال 12 میاشت اوله دویمه دا رقم ده ګوره اوله ګوره تاریخ هم صحیح ده ګوره او کال هم صحیح ده یا دې چې میاشت ګوره اوله میاشت دویمه میاشت درېیمه میاشت دا رقم ته هره میاشت کې موږ ته تغییر راوله کنټرول زیډ بل چې دا سیریس کې درته وایم ایر میاشت کې تغییر مه راوله بیا دې ماته چیک په ایره کې تغییر راوله مثلا د 15 د 16 هغه 2015 2016 مثلا 2020 د سره کوم راوله وره 2015 2016 2020 2010 دا رقم د مثال کول شي په کال کې هم تاسو تغییر راولئ ها سیریس هم له خیر سره اوس جسټیفای څنګه مثلا زه دغه غرالمه دا په جوړ کړم سټیټ ده جسټیفای د څو نومونه چې کوي په یو هغه کې راولي مثلا څنګه دغه زه کاپي کوم هغه یو بل شیټ ته راځم یو خالي شیټ به والو مثلا دلته درېږم دا هم لږ بلکې زوم کوم چې ستاسو ښه ښکاره سي اوس که چېرته دغه دا هم لکه دا ریپ ټکس غوندې د خط یو ځای کې راولي اول سپیس ورته جوړوم څومره سپیس جوړ کړي دا چې کېږي پورته راځي څنګه ګوره دا لکه ریپ ټکس کې مثال موږ یو خط لیکو بل هغه ته ته که نه دا رقم ته ده مثلا دا ګوره بېل بېل لیکل شي دا غواړم زه په یو یا دوه هغه کې راولم روګانو کې مثال دلته راځي فیل ده د جسټیفای ګوره څومره که چېرته دا ځای ډېر غټ اخیستې دا ټول په یو کرښه کې هم راځي جسټیفای دغه شیانو لپاره پکارېږي بل دی کې دا مطلب بېته ډبل کلیک کوم بېته وډکې کومه فلش فیل دا دی کې فلش فیل څه معنا دا ډېر ګډور ده هغه ده څنګه مثلا لږ ګوره موږ د نوم لیکل سوی نوم ده د پلار نوم ده که چې دا کس موږ ته فول نوم ولیکه مثلا دا ګوره نوم په یو کالم کې ده پلار نوم په بل کالم کې ورته فول نوم ماته ولیکه څنګه فول نوم نیم لکه ورته لیکو راخل لیکې فول نیم نه بلکې راغټ کو دا رقم صحیح سي اوس دا فارمیټ هم دغه فارمیټ اخلي مثال ورته ګوره دلته به ودرېږو ګوره فارمیټ پرنټر دغه شان کې استعمالیږي که چېرته دا مثال دا لیکلی کې نور ډیزاینونه چې هم فارس موږ یو دانه چک کوو دا کوم ځای نه اخیستل شوی ده ګوره په اسانۍ په طریقې سره شی کي داسې راځي اوس شی کوو فلش فیل څه معنی مثال ګوره دا نومونه زه دغه د دغه کس نوم دواړه نوم په یو هغه کې راولم په د یو رو کې دا د بېل بېل کالمو کې دي که نه یو کالم کې سي مثلا لیکمه یو نوم خپل لیکمه عدنان او ستانیک لیک ځای دا کالم د غټ ولیکو چې ډبل کلیک دا صحیح سي اول نه ځای ورته لږ غټومه اوس وایم که دا که چېرته نومونه ډېر زیات دي مثال دغه موږ خو ډېر وخت نیسي که نه دا ډېر غلا دی دا ډېر وخت نیسي چې کومه چې ټول دا رقم سلیکټ کومه که چې نومونه ډېر زیات دي دلته یو دا نوم چې موږ اړوو که نه ډېر وخت نیسي موږ نو اوس څه کوو که چېرته د کیبورډ څخه هم کنټرول یو وښئ شی کې ټول نومونه ګوره راغلل یا مثال کنټرول زیډ واخلم کیبورډ څخه شارټکټ نه ځمه دیز نه ځمه فلش فیل ګوره اتوماتیک شکل دی موږ ته راوستل بل که چېرته کس درته ووایي چې دغه نومونه دې نه مثلا دغه نومونه ماته جدا کړه او دا فرض وکړې دغه دوه نومونه نشته دي دا هایډ دي که نه دا نشته پکې تا دا کس وایي دغه فول نیم لیکل سوی ده دا فول نیم ماته بېل ولیکه ځینې وخت کې انټرویوونه کې هم داسې پوښتنې کېږي چې دا فول نیم ماته بېل ولیکه او هغه
فرست نیم بیل لاست نیم بیل ولیکه دا به څنګه لیکې. بیا بل ته راشي مثال دلته به ولیکې مثال فرست نیم هلته به ورته ولیکې لاست نیم. اوس دلته هم هماغه طریقه ده ګوره صرف هلته اول نوم خپله ولیکې عدنان دې ولیکه دا ځای ټول سلیکټ کړه دا رقم ده مثال کنټرول څخه کنټرول ای کیبورډ څخه ګوره دا رقم ته راغلل. بیا مثال کلی دا سانیک زین بیل نه غره په تخلص بیل ده کنه یا لاس نیمه ستا اول نوم خپله ولیکئ اول نوم ولیکه ټول سلیکټ کې سر څومره ډیټا څومره لاندې راښکاسي مثلا ټول ډیټا سلیکټ کړئ. بیا راشي فلاش فلټر ګوره مزه یې صافه ګوره د هر شي کو تخلصي مثال مونږ ته بیل کو. اوس راځو کلیر ته. کلیر آل سما کلیر آل هر څه پاکوي څنګه ګوره ښه دلته درېږم مثلا د یو کالم باندې درېږم چې یو ورته شي کومه ته کلیر آل کا هم خط پاکه هم دغه لیکل شي دا پاکه ماته څنګه کلیک کې ګوره خط لیکل ټوله پاک کړل. بیا زم دغه دوه باندې درېږم دې ځل ورته شي ورته وایم فارمیټ دا کوم رنګ چې موږ ورکړی مثلا دغه ته زه ګوره نور رنګ ورکوم مثلا بولډ کوم همدا رقم دا ګوره دې رنګ یې بدلوم انډرلاین کوم ګوره دا فارمیټ شو کنه زه ورته دغه فارمیټ ویسې پاک ویسې ساده لیکل راوله کلیر باندې کلیک ګوره فارمیټ دا چې کوي ویسې موږ ته دغه فارمیټ یې پاکوي دا لیکلو سټایل یې رنګ یې مثلا نور شیان مو ورکړي ګوره پاک څنګه پې کلیک فارمیټ ګوره لیکل پاتې شولو. او که چېرته مثلا دلته ګوره اوس ودرېږم اوس ورته وایم کنټینټ چې فارمیټ ماته پرېږده بیا دې چې که دغه کنټینټ چې دغه ماته پاک کړه دا لیکل دا کوم لیکل چې سوي د فهرست چې ده که نه نوملړ دغه ماته پاک کړه مثلا ګوره کلیر کنټینټس. که چې د انګلیسي تاسو زده تاسو اکسل نه هر پروګرام تاسو ډېر په اسانۍ باندې تاسو یو پروګرام زده کولی سئ خو اول کوښښ وکړئ چې انګلیسي تاسو ښه پخه زده کړئ بیا تاسو د کمپیوټر پروګرامونه ډېر اسانه کېږي. ګوره بیا د فارمیټ ګوره هغه پاتې شو که نه مثلا د ګوره بیا لیکي مثلا نیم ګوره فارمیټ یې ګوره غټ و که نه دې لاندې ګوره وړوکی ده ګوره 14 مثلا دا لیکم علي ګوره لیکل ګوره هغه سټایل هر څه پاتې دي یوازې چې څه نوم پاتې شو لیکل پاتې دا موږ هېڅ کوو چې فارمیټ موږ کاپي کړو هغه مثلا فارمیټ کې موږ نور ډیټا اضافه کوو هغه پخواني ډیټا چې کو پاکوي نو د هغې شیانو وخت کې تاسو ته ډېر زیات پکارېږي دا. بل چې دا کمنټس کلیر کمنټس که چېرته کمنټس موږ مثال ورکړی مثلا ته راځم ریویو مې هلته کوم کمنټس مثلا مثلا لیکم what is this کې څه تاسو مختلف هغه درکړي مثلا دا اوس دا راغی اوس که چېرته زه مثال څه ودرېږم دا رقم ته دوی نه ګوره هم موږ چیک کوو د ریویو مینو څخه هم کمنټ ډیلیټ کولی سو او دلته هوم مینو کې هم چیک کوو هوم ټیب ته هم چیک کوو موږ ډیلیټ کولی سو مثلا درېږم ورته وایم کلیر کمنټس ماته پاک کړه ګوره کمنټس پاک سو. بل په دې کې چې دا کلیر چې دا مثال کې چې هایپرلینک موږ ورکړی مثال هغه ریموف کوو نه کلیر کوو دا هم که چې دغه بیا وروسته درسونه دي هایپرلینک. بل دې کې چې دا سارټ ده راځم دې ته خپل هغه ته اول مثال ته درېږم بل چې دا سارټ ان فلټر دې کې څه شی کوو دې کې مثال که چېرته مثال نومونه A to Z برابروو لکه څنګه مثال مثال A نومونه دي یو خواته وي B نومونه دي مثال بله خواته وي لکه مثال لکه میم نومونه دي یو خواته راسي ورپسې الف نومونه دي یو سر کې B نومونه ورپسې رقم C ورپسې کول سر کې چا راغلي دا رقم تاسو موږ یوز کولی سو دا رقم فلټر کې هم موږ یو ډیټا ډېر کسان ډیټا نه غواړو مثال یو کس ډیټا موږ شو سي نو هغه موږ تاسو کتلی سو په فلټر په واسطه. اول لازم سورټ ته اوس دې کې احمد په ځای لیکم اوس دا ګوره نومونه دا رقم ته لیکل سوي دي اوس راځم چېرته
سورت ته مثال سره کوم د ترتیب غواړي نمونه ترتیب سي A to Z وتم ته A to Z ګوره ټول غواړي کې دا غواړي expand to select ګوره د سلیکشن د ټول کالم غواړي کنه وځي دی غواړي یو دا ګوره فکر دا continue with the current selection دا موږ تاسو په کوم وخت استعمالولای شو که چیرته موږ سره یو کالم ډیټا وي ما یو کالم غواړو مثال هغه کومه کې دا موږ استعمالولای شو مثلا څنګه ګوره دا کلیک کوم دا نمونه کې ګوره چینجز نه راځي نور کې وایي زم دغه نمونه ښکته پورته کیږي ګوره دا شی ګوره خو د پلان نمونه ګوره چینج سول مثال ولایت ګوره کوم برانډ کې د سیل کوم ګوره چینج نسو کنه دا رقم دا ډیټا هم چینج نسوله مثال دا 100 روپے سودا خرڅول د خو 100 روپے خرڅ کړي ول دا ګوره 10000 تر هغه به د کنټرول زیات وخمه نو دا کوخ کوي چې تیز ځان کې استعمال نه کوي پر اعظم شي کوم ډیټا ټوله سلیکټ کومه دلته ګوره اوس چې ډیټا ګور مخکې A to Z راتله کنه اوس چې ګوره دا عادت پکې هم راغله ځکه سمال ټو لارجست راغله مثال دا کلیک کومه نو دې بخښنه سره مثال بیا سمال ټو لارج ګوره ډیټا مسخه د پورته سو ګوره ډیټا مثلا دا رقم دا مثال کسٹم دی ګور شي کومه سیمن کلیک کوه ګوره غټه وړه سمال ټو لا غټه وړه ډاټا چته کا غټه ټیټه کا چې د دې وخت لارجست چې چار ډیر سیل کړه هغه پورته راواله ګوره ټوټل کې ټوټل باندې ګوراله دا رقم ته پیسې شي کو بلې کسٹم ده کسٹم کې مثال چې شي کې زه دا پاکما ډیلیټ لازم ټول سلیکټ کومه چې درازم مثال کسٹم ده دلته اوس ډیټا د چشمه ته واړې سورټ کې آیا مثال نوم باندې فرست نیم باندې لاس نیم باندې په ولایت باندې سر ډیټا سورټ کې مثال کوم ولایت ډیټا د پورت راشي کوم ولایت د ښکته راشي دا رقم ته کې سره رقم ته کې زه ورته یم سټیټ باندې په ولایت باندې ماته ډیټا جوړه کا مثلا څنګه کسٹم اوس په لاو ګور رنگ باندې جوړه چشمه باندې جوړه رقم ورته یم ویلو باندې A to Z مثال چې ډیټا سي مثال ډیټا جګي هغه راواله ځکه اوکې کومه ګوره کسٹمر شي د ډیټا چې څو پورته راغله څنګه په پورته کابل باندې موږ کړو کنه کابل باندې ګوره پورته راغی پر اعظم کسٹم ته اوس په سټیټ باندې وکنه دوړ ته مو سورته نه ټوټل باندې ماته راواله ټوټل ګوره چې سیل کم کړه هغه ماته پورته اثر کې راواله ګوره ټوټل کې دا 2000 کم وکنه دا ګوره پورته راوستم بل دې کې چې دا ویلیو ده ګوره سیل کاله لکه چې دا بنګ باندې کړي مثلا څنګه دا موږ په سٹور د غشانو کې مکه چې مثال یا سٹاک مثال موږ کار کوو مثلا کلکولیټر ته موږ یو رنگ ورکړی دا بخاري پکې بخاري ته موږ بل رنگ ورکړی دا رقم د هر یو شي ته موږ بیل رنگ ورکړی دا دغه رنګونه مثلا وړه رنگ باندې ما دا رنگ باندې کې استعمالېږي خو دلته مسخت یو سو رنگ ته ورکوم مثلا دا رنگ ورکوم یو سو رنگ ته زه ورکوم بل درته دا رنگ ورکا یا دا واسه بل درته دا رنگ ورکا مثلا دا ګوره درې رنګ ما ورکړل دا بل رنګ ورک چې په رنګ سره یو شی راځي مثلا دا رنګ ګوره درې رنګ دي اوس خو دا په رنګ باندې موږ سوټ کو څنګه رنګ باندې مثال لازم فلټر ته و هغه سورټ ته کسٹم ده اوس ګور مخکې ویلیو کنه اوس ورته وایم په کوم نوم باندې مثال دا اوس ما اړتیا نشته ځکه چې ټول کنه کلمو کې یو رنګ ده بیا کلمونه بیل رنګ ورکړي مثلا دلته یو ځکه یو رنګ ورکړي بلته بیا تاسو نومو باندې وټاکئ اوس ورانه کې سره وی مثال یو ځان وټاکئ دلته ځان ګوره کلر سیل کلر په هغه باندې راواله ټاپ ته مثال کوم رنګ ورکا دا رقم دا ټاپ دا رنګ ورکا پورته سر ته راواله مثال که اډ لیول باندې کلیک کما مثال بل رنگ هم راولي مثال مثال یو کلم بیا سلیکټ کوم بیا ورته کلر کوم کلر راواله او پسې دا راواله او دا چې راواله باټم کې راواله
ودا کلیک کومه ګوره پورته رنګ کې شین راغی پس دا راغی دا بیا پس دا راغی. نو دا رقم تاسو کولی شئ په رنګ باندې هم تاسو دا سورټ کوئ تنظیم یې کوئ. راځم کلیر ته کلیر کې چیک کومه کلیر فارمیټ. بل دا کنټینټ سم مثال دا رقم ته کیسه تاسو حروف ته رنګ ورکړئ. مثال دې ته یو سور رنګ ورکړی دا دې ته مثال دا رنګ ورکړی دې ته مثال دا رنګ ورکړی مثلا دا څیړ. اوس غواړم به د کنټینټ دا اوس فهرست یا نومونه د نومونو لیکلو مثال دا کوئ په دې باندې سورټ یې کوئ مثال تنظیم یې کوئ چې یو بل پسې راشي. مثال ته راځم کسټم سورټ ته اوس هغه وکړم دا اوس ډیلیټ کول لیول هم شي دا ټایم دا ډیلیټ کړه دا لیول ماته ډیلیټ کا راځم اډ لیول کومه. اوس هم موږ دا رقم د مثال رو وایس ورکړي دي چې د کالم وایس یا کالمونه ورته وټاکئ. مثال کالم اړین نه سره یو کالم ورته وټاکئ ویلیو باندې ورکړئ که نه ویلیو خو ما د مثال دی هغه غټه وړه کي او ورته نه ویلیو نه ورته شی مې کنټینټس باندې ورکړه. او که چېرته کنډیشنل فارمیټ تاسو یوز کړئ مثال کلمه ترتیب سورټ کوئ هغه هم تاسو کولی شئ. راځم رنګ باندې ګوره ټاپ کې د کوم رنګ راسي ورته ټاپ کې دغه زیړ رنګ دی راسي. مثلا اډ لیول کوم بل رنګ کې د کوم یو بل پسې کوم یو دی راسي مثلا یو کالم ګوره سلیکټ کوم بیا چې ټاکم کلر ټاکم فاونټ مثال دې ورچې کوم ورته ورپسې د شي رنګ راسي دا رنګ راسي سور دی مثلا اخره کې راسي دا دې هم ټاپ کې راسي مثلا دا سور ته مثال بیل ټاکې ورا فاونټ کلر فاونټ کې مثال سور شي سي اخره سي ورته بوټم اوکې کا ګوره اول پاس هغه رنګ راغی دا رنګ راغی هر څومره رنګونه تاسو ورکړي فاونټ هغه ټول څه کوي ترتیب کوي درته منظم کوي. ښه بیا دا شی منظم کلیر ته کلیر کې چې کلیر فارمیټ به کلیک کړو چې ټوله بېرته ساده شي. بل دی کې چې دا فلټر ده فلټر څه معنی که چېرته مثال موږ ډیټا موږ سره ډېره زیاته وي او دغه ډیټا کې موږ غواړو چې ځینې کسان موږ مثال دغه ډیټا ځینې کسانو یا مثال د برانچ د برانچ په باندې یا مثال ولایت باندې مثال ډیټا په هغه کوئ دا رقم د نوم باندې نومو باندې مثال کوئ دا که څنګه ډیټا موږ سره ډېره ده زه غواړم ما د یو کس ډیټا پکې وګورم ټول نور ډیټا دې ماته شو نسي نو د دغه کې موږ استعمالوو دا ډېر ګټور ده اکثره ځای تاسو ډېر زیات مخې ته راځي. نو راځم فلټر ته چې کلیک کومه فلټر ګوره کله چې دا فلټر شي دا موږ تاسو چې د فارمیټ از ټیبل کې هم دا تاسو ویلې که چې هغه ویډیو نه کتئ داسې هغه ویډیو خو دلته لږ سرسري معلومات درکړو. مثلا دلته زه غواړم دا زه کلیک کومه دلته هم ګوره موږ سورټ کولی شو مثال A to Z دې هم تاسو سورټ کولی شئ. مثال ګوره Z to A ګوره دا شی ټول ډیټا چینج کېږي مثلا دا ګوره دا ګوره زبي ده د سبا ده دا کابل ده د 18000 دو ورته کومه مثال دا ګوره ورته نه دې باندې سورټ کراته ګوره عدنان سلیور نومونه چینج ټول هغه ازبي چېرته راغی اعلان راغی اخر ځای ته راغی دا رقم دا سورټ کولی هم تاسو شئ. زه ورته مثال دا رقم د کلر مخکې چې ویلې کلر په واسطه دې څخه هم تاسو سورټ کولی شئ. بل دا مثال ټکسټ ده ټکسټ کې دلته مثال ورته یو نوم ورته مشخص کړئ مثال دلته ورته وایم د انا نوم ماته راوله نو ډیټا ماته چیک کوم شو کوه دا څنګه کلیک کومه تاسو هم تاسو کولی شئ. مثلا دا راځم بېرته چیک کومه ګوره کلیر فلټر فرام لیست دا کلیر ماته کلیر یې کړه ګوره بېرته صفا شو ټول ډیټا ماته بېرته راوستله. بل چې د دې کې مثال دا رقم دا مثال دی کې هغه دا خو موږ تاسو مخکې وویلې د کنډیشنل فارمیټ کې به تاسو هلته دا کولی شئ مثال تاسو یو دانه ما دا رقم مثال عدنان مثال نوم لیکي عدنان مثال ګوره ډو ناټ ایکول د عدنان مثال نوم نه راغلو نو ټول ډیټا ماته شو کړه دا لکه بیګینز مثال اینډز که چا ختم شي کنټینټس دا لکه مختلف تاسو هغه راوستلی شئ. بل دی کې چې ګوره سرچ که چېرې ډیټا موږ سره ډېر زیاته وي نومونه بس موږ سره ډیټا کمه ده ګوره نومونه داسې په اسانۍ لیدلی شو که ډیټا موږ سره ډېره زیاته وي دلته موږ لیدلی نه شو نو دلته شی کوو دلته به چې کلیک نوم به پرې ولیکئ مثلا زه ورته وایم د چا دی ورته د متي الله ګوره متي داسې کلیک ګوره خپله یو ګوره متي مولي ګوره نومونه یې ګوره راغلل مثلا ټول سلیکټ لرې کوې دلته کلیک پرې کوې دلته کلیک ته ګوره ویزې دی متي الله ګوره ډیټا راته موږ وښودل ټول ډیټا یې چیک کړله هایډ یې کړله
بیا راسم دلته مثال د کلیر دیس هم تاسو کلیر کولی شئ او یا مثلا د سلیکټ آل کوي دا دیس هم د بیرته ټول ډیټا راوستلی شي او بیا دلته چې د فلټر کې چیک کوئ دلته دیس څخه هم تاسو دغه ډیټا چیک کوئ کلیر کولی شئ دوته هم دا چې ډیټا کلیر کړه مثلا دیس نه ټول ډیټا بیرته ماته راوله که چې د مثال د هغې کلیک لرې کړه هر یو کس نوم مثال کلیک کوي مثلا خلیل دا قسمه ډیټا شو دا رقم ته کیبورډ د خلیل ډیټا شي کړه موږ ته شو کړله د چیک مې کلیر کومه بل اوس که چېرته موږ ته مثال په ولې موږ ته یو کس وایي مثال موږ چې رابطه کې څومره روپۍ سودا خرڅه کړې ده مثال دلته ګوره کلیک که مثال دا راسه ګوره راځم چېرته راځم ورته ماته وایي مثال د جلال آباد هغه خلک ماته چې ډیټا شو که جلال آباد کې مثال څومره خلکو مثال څومره سودا خرڅه کړې ده راځم د کلیک کومه مثال چې ګوره سټیټ هغه دي که مثال ټول څه دا ټول کلیک لر کوم چې ننګرهار باندې ګوره ننګرهار یې موږ ته شو کړو دغه کسان مثال سودا کړي ننګرهار کې کارټ سم وو خو اتومات موږ ته معلومیږي چې جلال آباد کې موږ دغه میاشت کې 3 میاشتې روپۍ سودا کړې خرڅه کړې ده ګوره اتومات یې موږ ته ولیکله دا زه ډیلیټ کوم بیرته دا رقم یو وخت کې نو فلټر هم لګولی شي مثال ورته لوګر هم شو که ورته ګوره لوګر یې هم راوسته ګوره لوګر بیا دا کلیر کوم دا رقم تاسو کولی شئ ټوټل مثال د مثال هغې کې ټوټل ګوره ایکول ده مثال دغه باندې ډیټا مثال ما مساوي که دا 1,00,000 سودا چا خرڅه کړي هغه راوله مثال د ګوره دا موږ تاسو فارمیټ ټیبل کې وویلې ګریټر دین مثال د 2,00,000 مثال 1,00,000 څخه دا چا سودا پورته خرڅه کړي راوله لیس دین دا رقم د ټول دلته یو دانه مثال کومه ګریټر دین د ډیټا وګورو څه ورته د 1,00,000 نه پورته چا سودا شو کړي 1,10,000 نه ګریټر دین ده که نه چې ورته سودا خرڅه کړي هماته شو که ګوره دا 1,00,000 پورته سودا چا خرڅه کړې هغه شو کړله چې کومه سودا چا خرڅه کړې هغه موږ ته شو نه کړله بېرته چې کومه دا رقم در راولمه اوس دا اکثره آپشن که خیال هم کړی دلته یو فلټر اپلای سوي دي مثال که چېرته موږ کس پوښتنه وکړي چې دغه نه ډیټا نه جګه موږ ته شو کوه هغه دغې نه ټیټه دا به څه رقم موږ کوو مثلا دې زه کلیک کومه ګوره لیس دین ورته وایم د 1,00,000 څخه ډیټا کمه ماته وښایه آر ګریټر دین نو چې کو ګریټر دین او د 1,20,000 څخه بره راته وښایه دا اوکې کې ګوره د 1,00,000 څخه کم یې موږ ته وښودله ګوره دی ګوره 90,000 دی هغه څو د 1,20,000 ګوره نور هغې پکې رانوستله نو چې کوم کلیر کوم ټول یې ګوره ټول ډیټا بیا ته م راوستله اوس راځو چې دا خو فلټر خلاص شو اوس راځو ته فاین ان سلیکشن ده فاین کې چې موږ کلیک کړو دې باندې فاین دا یو څه پروګرام کې هم تاسو ولوستئ نو دلته هم لږ ولولو فاین مثال څه شی نوم پیدا کړئ عدد پیدا کړئ زه ورته وایم ماته پیدا کړه 1,10,000 سره نو څه ورکړو مثلا ورته وایم 80,000 راته پیدا کړه ګوره 80,000 پیدا کړو ګوره بل هم 80,000 پیدا کړو بل هم 80,000 ګوره بل هم 80,000 اوس راځم دغه 80,000 کې زه چې کومه ځینې چینجز پکې راولم مثلا ګوره د آپشن نه تاسو بیا پوه سئ مثلا 2,002 مثلا د کومه 2,020 وبخښئ 2,020 خو دا راځم چې دا فاینډ ده ګورې مثلا کلیک ورخه د هر هغه باندې موږ شی کوي پیدا ګوري که چېرته اوس مثال ته ولیکم یو خانه زه لیکمه اوس دلته چیک آپشن باندې لږ کوم دلته میچ کې چې دا ګوره ښه آپشن کې دلته شی کېږي میچ ګوره ښه ویدن په همدغه شیټ کې پیدا کړي نه وربوک څه باندې مکمل ټول شیټو ته شی وایي او وربوک وایي ځکه د اکسل فایل ته وربوک وایي وربوک پیدا کړي دغه شیټ کې رو کې پیدا کړي مثال رو څه باندې مثال دغه رو اس مکمل چک کوي داسې یو رو چک کوي ترتیب باندې څنګه ترتیب باندې مثلا زه کلیک کوم نو کوم فایند
ګوره رو وایس باندې کېږي. زه د څو نور اویا زره جوړوم چې تاسو بیا پرې پوه شئ. مثلا دغه هم زه اویا زره کومه او دغه به مثلا 0.3 کوم. اوس راځم فایند ته. ګوره رو وایس ده که نه، دلته به ودرېږم. مثال تاسو یې پوه شئ. ګوره رو وایس ګوره یو رو ځي ګوره. او که چېرته کالم وایس مثال درته ولیکو بیا کالمو باندې چک کوي. څنګه یو کالم ګوره دې کالم کې مثال نور شته که نشته. مثلا ګوره خلک زه دغه زه څو کومه اویا زره کومه او دا هم زه اویا زره کومه. اوس راځم فایند ته. له چې راغلی ګوره مونږ کالم کړی که نه، مثلا دلته هغه ته درېږم. اوس یو شی کې مونږ د کالم وګوره دا کالم مکمل چې کوي بیا دې کالم ته راوړي. بیا ګوره دې بل رو ته راوښتو کالم ته. ګوره دا کالم باندې ځي. اوس ګوره مونږ وور کړي که نه، ګوره دا اوس چې کړي دا ګوره مې کړي. میچ کې څه ده مثال مکمل هغه مثال نوم یې ورکړي هغه پیدا کړه. ګوره د چې کړي میچ کې که چې ته ورکړم دا اویا زره کومه. ګوره 0.3 هم ته پیدا اوس ورته فکس ماته چې که 0.3 چې کوي نور نه پیدا کوي. فارموله مثال ویلیو د عدد مثال هغه مثال پیدا کړم. دا مثال ورته فارموله پیدا کړه. فارموله چې زه کلیک کړه د اویا زره پیدا کړم چې دا که فارموله کې پیدا کړه ده. میچ کیس مې ته ویلی ده دلته نشته ده. فارمیټ کې د نور هم مثال نمبر شیان ورکړي هغه تاسو هم دې څخه پیدا کولی شئ. فایند آل څومره چې مثال دغه 0.0 چې تکرار سوي دي ګوره ټول یې موږ ته شی کړل پیدا یې کړل. ګوره بل چې ده فایند ګوره ریپلیس هغې څخه هم دې څخه مو ته اویا زره په څو تبدیلی ورته مې اویا زره په تبدیل کړه په 8000 ریپلیس یو تبدیلی که ټول یو ګوره د یو ګوره تبدیل څه ګوره کوو ریپلیس آل کې ټول له مخې نه چینج ګوره څلور دانې ټول چینج شول. ګوره دلته هغه لیکي مثلا ګوره فایند ورډ شی پیدا کړي ریپلیس ویت په چی شي باندې. بیا چې د دې کې راځو ګوټو چې ده او ګوټو سپیشل چې دا مونږ چې کوي هغه زی ده بیا څنګه زی ده بیا مثلا ګوره کمنټس چې کمنټس مونږ ورکړي کمنټس مونږ بیا مثال کنټینس دا ګوره نمبر ټیکسټ شته دا بوزي ورته ما ګوره تم ټیکس ما بوزه. ګوره ټیکس د شکل سلیکټ کړل. بیا راځم مثال ګوټو دلته مثال ګوره ډیفرنس کالم مختلف شیان دا څوم شي پیدا کړي شیل دا څو ته سلیکټ کړئ خالی بلینکس دا نشته کوم څه بلینکس جوړوم مثلا ګوره بلینکس دا. اوس راځم دلته کیسه کوم خالی پاتې سوي مثال درته ولیکه بلینکس مې کلیک کې ګوره دا خالی ګوره ټولې ګوره موږ ته شی کړې سلیکټ کړئ دا تاسو نه پاتې دي. بیا راځو مثال کمنټ شیان کور کمنټ شیان باندې کوم فارموله مثال فارموله مته فارموله سلیکټ کوو چې فارموله یوز سوي ګوره دلته فارموله یوز شوې دلته فارموله یوز شوې ده. ګوره دا موږ ته دواړه چک کړل سلیکټ یې کړل. دا موږ څه وخت کې استعمالوي دا شیان ګوټو. زه ځینې وخت کې زه مثال غواړم یو ډیټا ده زه کاپي کوم مثلا دا مثال ډیټا زه چک کوم کاپي کوم نو دغه ګوټو چې دا بیا موږ یا دا فارمولې شیان چې مثال غواړم ډیټا ما بل چېرته ویسم دا ټکس ټول سلیکټ کوم مثال یو ګوټو ما کلیک کړه ټکس ورته وټاکه مثلا ګوره کنټینټس کې وکنه یو ټکس ورته وټاکه ټول سره کاپي کړه بل ځای ته یې ویسه. دغه فارموله هر شی تاسو چې کوئ وړلی شئ. فارموله مثلا کمنټس هم ورکړي کمنټس موږ ډایرکټ کمنټ ته وړي کنډیشنل فارمیټ ډایرکټ کنډیشنل فارمیټ ته وړي. کنټینټس دا مثال ګوره دا فهرست شیان چې دا ټول ګوره فهرست دغه ده که نه دا فهرست ده که نه دا ټول ګوره موږ ته سلیکټ کړو. ډیټا ولیډیشن دا فایند سلیکټ اوبجیکټ که چې د یو وخت کې موږ ډېر اوبجیکټ مثال ته راوسي انزرټ ته راځم دلته څو شیپ اخلم اوبجیکټ شیپ ته هم وایي عکس هم د شي تاسو انزرټ کوئ هغه ټول ته چې وایي اوبجیکټ وایي. مثلا یو دا ده دا به تاسو موږ وروسته وایي خو لږ پرې پوه شئ. مثلا بل چې ده بل ورته هم دا ده ګوره دوه اوس راځم چېرته سلیکټ ده
سلیکټ او چې کلیک دواړه اتومات موږ شي کوي ګوره سلیکټ کوي ګوره سلیکټ دلته درېږم سره د مرتبه شي کوم سلیکټ اوبجیکټ نو شي کې دا موږ اوبجیکټ ګوره سلیکټ شل دواړه نو دا کولای شي سره خواته وړي سي ګوره وړي سي بل چې دا اوس خاطر کوم چې اوس چې بل چې دا سلیکټ پین چې کې مثل چې هغه اوبجیکټ کې دي ساده دا ډیټا اوس لپاره چې تاسو د شو کوم د کیس مو ګراف راوستي دلته چارت یو شی هم راوستي هغه اوس لپاره دا چارت چې د شو کوم نه ده اوس دا ډیټا او تخیمه دلته راشي سلیکټ پین د شکل کې ګوره اوس له شي کې مونږ ګوره سرګې نه خبر کړی دا دې څه هم هټ کوي دې څه هم دا ټول هټ کوي وری د کلیک ور دوړه هټ کړل دورته مثال به ته شو الیکه دوړه کو دوه د سرګې باندې کلیک کو دا یو دانه شو کې یو د مشو کوا ګوره یو ګوره هټ دبل هټ کې دا هم هټ کا ډیټا خلکو شو کا چې کله مثلا وخت راغی بیرته شو الیکه یو دانه شو کا پرنټ کا دا شی سو دا راکړه تاسو کولای شئ دا هوم ټیب راتلونکي درس کې به خیر سره موږ تاسو انزرټ ټیب او د خیر سره سٹارټ کو اوس لپاره نو په لوی الله پاک سپارم آباد اوسئ